لوږه درته لګېدلې ده ډېر وږې او که ته په مونځ باندې ودرېږې ته په دې یقیني چې دا لوږه زما د مونځ توجه خرابوي مونځ په صحیح طریقې سره نشم ادا کولی نو شریعت تا ته وایي چې اول روټۍ وخوره اول ځان موړ که په مونځ به ولاړې په ذهن کې به د روټۍ خبره تاویږي راتاویږي مونځ به دې تباه و برباد شي نو دا د خشوع دپاره غټ رکاوټ دی که نه دی نو د دې وجې نه زما محترمو د یو وږي نه چا تپوس کړی و چې دوه څو شوې نو هغه ورته ویلي دي 4 روټۍ دا مثال زموږ په دې پښتنو کې مشهور دی بیا که درنه څوک تپوس کوي تا ته به روټۍ پکې ښکاري نو مونځ هم دقه شانتې دی که لوږه درته لګېدلې وه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ځان موړ که اول روټۍ وخوره دا حاجت دفع که بیا راشه مونځ ته ودرېږه ولې داسې نه چې دا لوږه ستا خشوع او خضوع خرابه کړي داسې نه چې د دې لوږې د وجې ته د الله نه په مانځه کې غافله نه شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة بحضرة الطعام خوراک راغلی لوږه لګېدلې وه که مونځ کې دا مونځ دې نه کېږي ځکه ته به مونځ کې الله ته به ولاړې ټول سوچ به دې په روټۍ کې نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا صلاة مونځ دې نه کېږي بحضرة الطعام چې وږی وي او خوراک درته پروت او توجه دې خرابېدله نو خوراک شروع که خوراک په یو بل حدیث کې راځي اذا قدم العشاء نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د ماخوستن روټۍ درته کېښوستلی شوه او ته وږی وي فابدأوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب د ټولو نه اول روټۍ وخوره د مانځه نه مخکې روټۍ وخوره د دې وجې نه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ده ته به کله لوږه ولګېده نو ده به روټۍ خوړله مونځ به یې پرېښوست اگر چې جمع به ولاړه وه وایي ده به د امام قرت اورېدل ده به روټۍ خوړله ولې د دې دپاره چې مونځ ته په پوره توجه سره ودرېږم موړ یم موړ زما نفس د روټۍ خواهش نه کوي زه به مونځ ته ودرېږم اله به زما په مونځ کې خشوع راشي اله به زما زړه الله ته متوجه شي اله به زه د مونځ حق ادا کړم اله به مې مونځ ښایسته شي نو د دې وجې نه د ټولو نه اول لوږه ختمه که بیا راشه مانځه ته ودرېږه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روټۍ اول اخره بیا وروسته مونځ وکړه دا کله ګوره د دې به دا مطلب هم نه وي چې ما او تا ته لوږه نه ده لګېدلې او روټۍ پرته ده زمړه جمع دې پرېږدو او مونځ دې پرېږدو نه دا په هغه وخت کې کېږي چې کله ستا لوږه دې حد ته رسېدلي چې د مونځ توجه دې خرابوي د مونځ نه دې توجه زړه دې غافله کوي او سوچ روټۍ سره نو په هغه وخت کې د الله رسول فرمایي او شریعت موږ ته وایي چې روټۍ مقدمه کوي په مانځه باندې